له ننه 50 کاله مخکې پر همدې ورځ پر افغان وطن یو داسې بوږنوونکی خبر خپور شو چې ټول افغان وطن یې ولړزاوه. بوږنوونکی خبر و چې د پښتانه قام یو زړور مشر خان شهید عبدالصمد خان د قام او وطن دښمنانو شهید کړ. خان شهید عبدالصمد خان چې د پښتانه قام د حق او خودداریت لپاره یې هلې ځلې کولې او د هغوی لپاره یې له پرنګیانو خپلواکي غوښته. د 1932 زېږدیز کال د ډسمبر په میاشت کې د انجمن وطن پر نوم یو تحریک جوړ کړ. دغه انجمن د هند د کانګرس او د خدای خدمتګارو لخوا په رسمیت وپېژندل شو. نوموړي په 1936 زېږدیز کال کې په خپل شخصي لګښت یوه چاپخونه هم رانیوله او د 1938 زېږدیز کال په جنوري کې یې په پښتو او اردو ژبو د استقلال اخبار چاپ او خپور کړ. دغه اخبار په 1950 زېږدیز کال کې د پاکستان د حکومت لخوا مصادره او ضبط شو او خان شهید یې بندي کړ. کله چې هغه له بند نه خلاص شو بیا یې یو بل ګوند د ورور پښتون پر نوم جوړ کړ. خان شهید د خپل سیاسي فعالیتونو او په سیاست کې د ښکېل پاتې کېدو په سبب د برطانوي هند د واکمن حکومت لخوا او بیا وروسته د پاکستاني حکومت لخوا په وارو وارو زنداني شوی چې بالاخره یې د 1973 زېږدیز کال د ډسمبر پر 2 په خپل کور کې شهید کړ. خان شهید ته د خپلو سیاسي هلو ځلو په بدل کې پرنګیانو هر امتیاز ورکاوه خو ده د خپل قام او خپلې خاورې په خاطر دې ته غاړه نه ښودله چې له یوه پرنګي کمیشنر سره یې مکالمه ده. خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی ځوان هلک و، غښتلی و او ښه لباس یې و. پرنګي پولیټیکل ایجنټ ورته وویل ځوانه ولاړ شه موږ تا ته د پښین د ایکسټرا اسسټنټ کمیشنر څوکۍ درکړله. خان شهید د خپل ځای نه ونه خوځېدلو او ځواب یې ورکړ زه نوکري نه غواړم ازادي غواړم. پرنګي پولیټیکل ایجنټ ته دا یوه ټوکه ښکاره شوه او موسکی شو. ویل یې زه پوهېږم ستا مرام ستا د ولس لپاره ډېر ښه دی خو موږ ستا سیاسي هلې ځلې نشو زغملی. دا کارونه پرېږده کنه موږ به تا زنداني کړو او هلته سخت مشقت ستا لاره څاري. خان شهید هم موسکی شو. ویل یې هو زه د دغې نتیجې نه خبر یم خو زه بیا هم د ازادۍ بیرغ په مخ وړم او د سر نه ټیټولو پرېکړه مې کړې ده. دا وار خان شهید سترګې د پرنګي په سترګو ورشخې کړلې. هغه پرنګی پر دې ځوان زړسواند شو چې کمیشنري نه اخلي او زندان ته تیار دی. هغه پرنګي خان شهید ته وویل تا له به سزا ستا د خپلو خلکو جرګه درکوي. خان شهید وخندل. ویل یې ښه که خبره داسې ده نو زما دا هم واوره نه ته او نه ستا دلالان قبایلي مشران دا توان لري چې ما د خپلې خبرې نه واړوي. دغه ځوان په هوډ او د ازادۍ په دریځ داسې کلک ولاړ و لکه د دغې سیمې غرونه چې کلک او جګ ولاړ دي. دغه ځوان زندان ته ولېږل شو. دغه ځوان شکنجه کړل شو خو لکه مایا انګلو چې وایي ته ما د الفاظو په توپنځو ویشتلی شې، ته ما په سترګو حلالولی شې، ته ما په خپل نفرت وژلی شې خو زه به لکه د هوا پورته کېږم. خان شهید هم پورته شو او د شهادت نه وروسته هم پورته کېږي.